د افغانستان مشهور ټیک ټاکر جنرال موبین گرفتار کړی شوی دی. بیا تېر ورځ هغه ته د عدالت لخوا یو نیم کال سزا ورولې شوه. جنرال موبین ته دا سزا په 2 جرمونو اورول شوې ده. یو جرم د هغه دا دی، افغان میډیا رپورټ کوي چې جنرال موبین د طالبان حکومت خلاف یو تحریک شروع کړی. په دغه تحریک کې هغه سره عباس تنکزي او ځینې نور طالب مشران هم ملګري وو. د دې تحریک مقصد دا و چې کوم د موجوده طالبان حکومت پالیسیانې دي د جنکو تعلیم حوالې سره یا روزګار حوالې سره یا نور داسې سختې پالیسیانې چې عوام د هغې نه خوشحاله نه دي، نو دغه پالیسیانې یا دغه عوامي غوښتنې جنرال موبین استعمالول غوښتله او په دې کې ځان سره طالب مشران هم ملګري کول او عوام هم ملګري کول او دا د افغانستان حکومت خلاف باقاعده یو تحریک و. د دې نه علاوه دویمه وجه دا ښودلی کېږي چې جنرال موبین د پاکستان حکومت یا پاکستان آرمي خلاف به په سوشل میډیا باندې پوسټونه کول او د هغې په وجه باندې هغه ګرفتار کړی شوی دی، ځکه چې موجوده حکومت کې طالبان حکومت هم دا نه غواړي چې د پاکستان حکومت سره تعلقات خراب شي، ځکه چې ډېر تاوتریخوالي وروسته د تعلقات یو ځل بیا نارمل شوي دي. اوس دواړه ملکونه په دې متفق دي چې تجارت ته وده ورکړي او نور تعلقات مضبوط کړي. نو هم دا وجه ده چې موجوده وخت کې طالبان حکومت د پاکستان سره ښه تعلقات ساتل غواړي. جنرال موبین بیانونه داسې نه دي چې د هغې د وجې پاکستان حکومت باندې به څه اثر وغورځېږي، خو بیا هم هغه یو ټیک ټاکر و، یو سوشل میډیا اکټیویسټ و، د هغه فین فالوور و. نو د جنرال موبین دغه شان بیانونو یا بې بنیاده خبرو کولو سره په سوشل میډیا باندې د دواړو ملکونو ترمنځ د ولسونو ترمنځ اختلافات پیدا کېدای شي، نفرت سیوا کېدای شي او یو داسې د نفرت ذریعه ګرځېدی شي چې هغې سره خلکو په زړونو کې یو بل ته هغه تاوتریخوالی وي، هغه کینه وي. نو هم دا وجه ده چې جنرال موبین په دغه 2 وجو گرفتار کړی شوی دی چې یو هغه د طالبان حکومت خلاف تحریک شروع کړی او دویم دا چې هغه د پاکستان حکومت خلاف پروپیګنډه کوله.